ډېر خفه شم بیا خوشحاله شم رحیمه ستا د رحم په نومونو مې نظر شي نو زه ستا حفظر دی هر وخت شکر ګزار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو خوږو او په ما ډېرو ګرانو اورېدونکو، زه سیدزر کلیاروال، زما نوسې دی پیغام علي نوم یې دی. شعرونه ریکارډ کوي نو زه به ستاسو مخې ته د معمول مطابق یو څو شعرونه د الله پاک د تعریف نه ووایم، ځکه چې زما د بچپن نه دا معمول دی چې زه شاعري کوم نو لومړی د الله پاک د نوم نه شروع کوم او بیا وروستو که غزل وایم او که چاربیتې او فارسي چې مخې ته راشي نو دارنګې به اوس هم ستاسو مخې ته د الله پاک د تعریف نه یو څو شعرونه کېږدم چې دا ستا په قدرتونو مې نظر شي، چې دا ستا په قدرتونو مې نظر شي یا الله، ستا په کارونو مې نظر شي. حق حیران ګوته په خوله شم سوچ مې واخلي چې په ځمکو اسمانونو مې نظر شي. بیا چې وګورم چاپېره کائنات ته په دې دنګو دنګو غرونو مې نظر شي او د آبادې وچې ځمکې نه په وړاندې په سیندونو دریابونو مې نظر شي او چې باغونه باغچې ونې بوټي وینم په ښایسته ښایسته ګلونو مې نظر شي. په دا رنګ د دریاب د شګو ډېر دي چې په نورو نعمتونو مې نظر شي. په دې حال کې چې خپل ځان ته فکر وکړم په دې خپلو ګناهونو مې نظر شي. ډېر خفه شم بیا خوشحاله شم رحیمه ستا د رحم په نومونو مې نظر شي نو زه ستا حفظر دی هر وخت شکر ګزار یم چې په دې خپلو شعرونو مې نظر شي.